دی اوس به زه ټیک ښکارم په فضل د خدای او تاسو به زما غږ هم صفا اورئ او دا غږ را سره بدرګه کوي واجد افرین چې دا کاسه دغه کار غلط کوي. دا د انساني کرامت د تعظیم د انسان د عظمت خلاف دی. دا د انسانانو د مجبورونو غلطه فایده اوچتول دي. ماشومان لږې لږې وریجې یا ډېرې ډېرې وریجې خو هغه په داسې یو ډیر غیر منظم انداز خلکو ته تقسیمول او بیا ورسره تقریرونه کول، بیا ورسره غیر ضروري یو قسم ناربازیانې کول او خبرې، یعنې داسې اریټیټینګ غوندې خبرې، نو دا دغه خلکو ته هم دا د ده په شخصي او بله دا چې د خلکو یوازې بېعزتي نه ده، خلک غریبان دي یو اړخ ته که د ده هم شخصي طور لکه بدنامي کېږي. لکه شخصي طور دی هم 98% خلک دا کار ښه نه ګڼي، 98% خلک دته سپکې وایي، 98% یعنې که یو کم 50% خلک ما ته تا ته بل ته دې صیب ته سپکې خبرې وکړي نو موږ ووایو چې یو 50 خلک یې ښه ګڼي، چلو بیا هم ټیک ده. خو چونکې دته 98% خلک دا کار ښه نه ګڼي، نو ما یو ځل وړاندې مې وویل بیا هم ویم چې زبان خلق کو نقاره خدا سمجو، یعنې د خلکو خولې د اکثریت خولې جمهور یا زیات خلک په اکثریت خلک چې کوم څیز بد ګڼي نو باید هغه بد وګڼلی شي. دا یو ټولنیز معیار کم از کم دی. البته فلسافیکل به نه دا خبره، یعنې د فلسفي حساب سره نشم ویلی یا نظریاتي حسابونو سره، خو په عام ټولنیز ژوند کې دا د مونږ ته یاد دی چې که یو 50 خلک په سلو کې یو 50% خلک زما مخالف وي نو باید زه فکر وکړم. البته که یو کم 50 وي نو د دې مطلب دا چې چلو دا دنیا د مختلف نظرونه، مختلف فکرونه، د خلکو شخصي نادونه هم کیدی شي، د خلکو جلیسیس کیدی شي، د خلکو اسې بس بچاته مخه وراوړي، نو دا کار ښه نه دی. دا چې کوم دی نو مناسب نه دی. ګنې نور هم ډېر خلک کار کوي، ډېر خلک په سوشل میډیا راځي، هغې مونږ ستایو، هغې ډېر ښه مشهور هم دي، هغه ډېر ښه مقبول هم دي، هغه ډېر ښه معروف هم دي، هغه ښه ډېرې پیسې هم پیدا کوي، هغې خپل کار کوي او ډېر خلک د خدای د رضا کارونه کوي. بلکې تقریبا هر انسان په دې روژه کې، اختر کې، پوزه کې، ایون په عامو ورځو کې هم زمونږ غوندې ګناهګار خلک مونږ کوشش کوو چې بل انسان سره زمونږ نه څونه ښېګړه کېږي نو په دې کې او دا چې مونږ مسلمانان یا پښتانه نه، د دنیا ټول قامونه هر حساس او بیدار کس غواړي چې د بل انسان سره ښېګړه وکړي او کوي. دا د زمونږ خوشګماني صرف نه ده، حقیقت دا دی. اعداد و شمار په دې خبره ګواه دي چې انسانان خامخا خواخوږي چې سالم انسان وي، حساس انسان وي، پوره انسان وي، پوره هیڅوک هم نه، خو لکه یو نارمل انسان خامخا د بل انسان سره په داسې مذهبي بنیادونو، په انساني بنیادونو، په شخصي بنیادونو، په ټولنیز بنیادونو، په قومي او قبایلي بنیادونو، د کلیوالۍ په بنیادونو خامخا څه ناڅه ښېګړه کوي. او شاید د ده نه، شاید نه، حتما ډېر خلک داسې دی چې هغه د ده نه ډېر زیاته ښېګړه د خلکو څخه کوي، مګر هغه د انسانانو د کرامت سره دا لوبه نه کوي. او دا یوازې د نورو انسانانو د کرامت سره نه، بلکې دا د خپل شخصي کرامت سره هم لوبې کوي. ولې زیاتره خلک دا کار بد ګڼي، دا کار مناسب نه ګڼي، دا کار سم نه ګڼي. لہذا یو او بل دا چې په دې طریقه که چندې راغونډوي، په دې طریقه که د خیر خلکو ته رسوي، نو هم د دغه وریجو د پخولو برابر اماونټ که هغه 10 دي که 20 دي، بېشکه یوه نه ده، نو آیا هغه انکیش دی نشي ورکولی چې هغه خلک ورباندې خپل ضرورتونه پوره کړي؟ موږ او تاسو له خدای پاک له یو معمولي غوندې عقل سلیم چې نه، عقل سلیم خو ډېره لویه خبره ده، خو معمولي اګاهي، معمولي شعور هم چا راکړی. نو زه وایم مثال خبره کوم، زه په یو دیګ کې یو دیګ وریجې پخوم او هغې ته خلک 10 او 20 روپۍ کرایه د مختلفو زګونو د زنانه او ماشومان لګوي. آیا زه دا نشم کولی چې په دې زمانه کې چې ډیجیټل ټرانزیکشن هم اسان دی، پیسې رسول، امانت هم خلک په اسانۍ سره رسولی شي، چاله یې ورکړمه چې دا په پلاني کلي کې، یعنې د پخلي دغه اخراجات، د تقسیم دغه اخراجات، دغه خپله ستړې دا ورسره هم یو ځای کړمه، او دا کار دغه د وریجو او یا د دالو په ځای باندې او د غټو وریجو په ځای باندې دغه 20، 15، 10، 100، 1.5 روپۍ
یو کس له ورکم نو د هغه به د خپل ضرورت مطابق کار وکړي او کوم چې به د هغه عین ضرورت وي او عین په هغه وخت کې به یعنی دا very common او normal understanding یعنی common sense موږ ته دا خبره کوي چې په یو دیګ وریجو 400 والو وریجو به څونه خرچه راځي مثال خبره کوم 10,000 خرچه د په دې ټول عمل د سواني لرګي دیګ ساتل پخول تقسیمول مسالې او دغسې بیا دا شاپرې دې ټولو به موږ 10,000 روپۍ فرض کړو دې که 10,000 یو کس ته نه ورکوي چلو متاثرین ډېر دي نو 10,000 دې 10 کسانو له بیا هم دی وایي چې 10 نه متاثرین ډیر دي نو زه دا په 100 کسانو نه 1500 بیا هم دی وایي چې متاثرین ډیر دي نو 100 کسانو له د 100 روپۍ ان کیش ورکولی شي یو خو به د غیر ضروري اخراجات چې کوم دي یا د چې کومه جسماني ستړې ده یا د چې کوم شاپرې او لړل او تپل بل دا چې دا به د دغه خلکو څومره ضرورت پوره کړي د هغې په ځای شاید هغه 100 روپۍ د هغې د مارچس یا مالګې ضرورت پوره کړي یا د یوې ورځې د نیم کیلو وړو یا د نیم کیلو وریجو ضرورت پوره کړي یا اټلیسټ مطلب زه چلو ماشومان به پې یعنی انټرټین مطلب ماشومان خلک 100 روپۍ غواړي نو زمونږ عجزانه درخواست دی دغه ورور ته چې دا دومره ستړي او دا دومره او زمونږ دا هم انډرسټینډینګ دی چې واقعي ضرورت وي د نورو خلکو تشویق کولو دپاره خلک داسې یو کار وکړي چې نور خلک ورته وګوري او هغه ته عبرت واخلي او هغه موټیویټ شي چې به خسته مو مزاجه نو هغه موټیویټ شي هغه ته یو تحریک میلاو شي هغه تشویق شي هغه راوبللی شي کار ته او داسې کار وکړي خو د دې کلم دا مطلب نه دی چې هغه د نورو انسانانو د بېعزتۍ باعث شي نمبر 1 او یا د هغه غیر ضروري اخراجات جوړ شي د هغې په ځای ښه خبره دا ده چې موږ تاسو 10,000 روپۍ خامخا ډیلي په یو دیګ باندې خرچه کوو لنګر غوندې جوړو او هغه بیا په شرمندګۍ او بله دا هم یاد ساتئ چې په دې کې اخراجات او د ټیم د وخت اخراجات دو طرفه شي یعنی یو نو صرف د دې کس چې دا تقسیمونکی دی خو بل طرف ته دغه زنانه چې 100 یا 1.5 یا 40 دی رابلي نو ظاهره ده یا به پیاده راځي یا به 10 روپۍ په رکشه کې ورکوي یا به یې رکشې والا په سوال منت راوړي خو دغه لیبر پکې د دواړه اړخ نه انوال دی لیبر د دواړه اړخ نه انوال شو د ښکاري خیر کولو والا چې ځان ته وایي دی هم او کوم چې عجز بېوسه د فقر ځپلي خلک دی دا د ریاست ډېره لویه ناکامي ده دا د ټولنې ډېره لویه ناکامي ده چې خلک دې ته محتاج دی په دې کې شک نه کوو هغه جدا خبرې دي خو دلته زما هم څه ټولنیزه ذمهواریانې جوړېږي چې زه هغه باید سر ته ورسوم دلته د دواړو طرفو هغه لیبر کاسټ یعنی دغه تګ دی راتګ دی مروجمات وخت کې سړی څومره بلډ پریشر یې کمي شوګر لیول یې کمي دا د دې سره بیا د مازغه ذهانت هم سم کار نه کوي که تاسو تلاوت کوئ تاسو پوهېږئ په دغه مازدیګر کې سړی نه لګي په سړي باندې مطلب هغه لکه مازغې هغسې ریدم کې نه یا انډرسټینډینګ یې نه راځي اخبار ګورئ نو هم یې سم پوهېږي نه چې پیک دي څیزونه یا بعضې خلک نسوار کوي سګرټ کوي دغه ټول یو ستونزې یا لوږه په خپله باندې یو ګران عمل دی نو معنا مې دا چې دې ځان خپله هم عذاب کې اچوي په دغه وریجو تقسیمولو او دغه خلک نو د دې ټول لیبر کار نه به دی خلاصي او دې چې کوم 80 50 100 150 کسانو ته کاري خیر رسول غواړي نو ولې نه هغې ته کیش 100 روپۍ ورکړي زه 500 هم نه 1000 هم نه 10,000 هم یو کس ته نه خامخا دی غواړي خامخا دته خلک ډونیشنز کوي په ده خلک اعتبار کوي کاري خیر ته د ښه وخت دی کاري خیر دی کول غواړي نو د دې وروجو پخولو په ځای باندې که دغه 140 کسانو ته د 200 روپۍ ورکړي په یو دیګ باندې چې دی د خپل کار زیار حساب کړي نو 10,000 روپۍ مثال جوړېږي لکه دال چڼه یا غټې چوریجې نو دا چې سم دی کې کوي نو دغه 10,000 روپۍ د 100 کسانو ته 100 روپو په شکل کې او 50 کسانو ته د 200 روپو په شکل کې ډېر په سهولت رسولی شي او شاید د هغې پې د مارچس مالګې یا مسالې د یوې هفتې کار هم وشي لکه دا هم تاسو ته یاد په 200 روپۍ شاید د هغې د 2 هفتو خو نه البته د یوې هفتې مالګه مساله ماچس یا څه لږ ډېر د ماشومانو د انټرټین کولو 100 روپۍ نو هغه پې هم وشي دلته چې کوم دی نو په دې کې دغه شاپرې ماپرې او دغه ټول کار یو ځل بیا ما ته تاسو ته د کاسټ افیکټیونیس تاسو ته ما کلکولیټ کړ کوم ملګري چې پوهېږي او ټول مونږ پوهېږو الحمدلله په دې خبره یو به دغه خلک هم د تګ راتګ نه د بېعزتۍ نه د تکلیفونو نه خلاص شي نو زموږ دا ورته عاجزانه درخواست دی
نو الله تعالی دې بس په موږ رحم وکړي او خدای دې موږ د ریاکارۍ نه وساتي. اختر منیر وروره زیات نه زیات ملګرو سره زما دا پیغام شیر کړئ د غزوان ته د 400 ملګري پکې منشن کړي چې هغه د غزوان ته په جرګه باندې ورشي، یعنی شاید دته دا کار سم ښکاري او شاید دته ډېر د هارت فیلډ جذبه دی ایموشنلی دی کې سینټیمنټلی انوالي دته تسکین میلاویږي، دته تالیف قلب چې څه ته وایي یا د زړه هغه سکون دته میلاویږي. نو دا عین ممکن ده چې دته ټیک ښکاري، مګر دا لازم زیاتو خلکو ته بدې ښکاري. ما ته که په سلو کې بیا وایم یو کم 50 کسه کنځلو کې بد رد وکړي نو باید زه هم فکرمند شم، خو چې کله د 50 نه زیات واوړي نو زبان خلق کو نقاره خدا سمجو دا بیا خامخا د جمهور یا د خلکو د فکرونو خلاف ده. البته فلسفیکل خبرې یا د فلسفې په بنیادونو په اړه خونو دغه بیا یو ځان له بحث دی. زه عامه ټولنیز خبره کوم چې یو 50 خلک ستا کار غلط ګڼي، یو 50% نو بیا باید ته ریکنسیډر کې خپل کار یا په نوي شکل کې په ښه شکل کې په ښه پیکج کې وړاندې کړي. موږ د سره شخصي دښمني شته د دغه 400 سوشل ورکر سره نه ورسره زمونږ کومه پوله پټۍ شریک دی، نه څه ذاتي بغض عناد دی، نه شخصي څه قضاوت او قضا م ورسره په عدالت کې روانه ده. زمونږ سره چې دی نو هغه یو ورورولي ده، پښتون دی، خفه کېږو ورباندې. دغه کم خلکو ته چې دی خیر رسۍ لګیا دی نو هغو ته صرف د هغو بېعزتي نه کېږي بلکې دا ده هم بېعزتي کېږي. باید دی دا دومره کاسټ چې په یو دیګ چاول تقسیمولو په هغې په شاپر اخیستو، هغه بیا مازدیګر پخول، مساله، مالګه د روژې په مازدیګري کې هغې ته دا انتظام کول، بیا دا ځان ستړی کول، بیا د دی په ځای باندې که دی تلاوت کوي یا عبادت کوي، نفلونه کوي یا ځان له یو ډډې ته آرام کوي، لوږه ده، تنده ده، شوګر لیول کمیږي، بلډ پریشر لیول کمیږي. نو دا او بل یوازې دغه نه ذاتي لیبر نه بلکې دغه خلک هم پسې راغواړي. یو ځل بیا تاسو ټول ته اسانوم او دغه ځوان ته اسانومه چې دغه کار باندې 10,000 روپۍ لګي او دی 150 کسانو ته دومره چاولې ورکوي په یو موټي برابر چاولې و هغوی پسې راځي په رکشه کې یا پیاده یا دا یا هغه. نو دغه ټول کاسټ افیکټیو معاملات چې ته کلکولیټ کړي نو دا 10,000 روپۍ جوړېږي. ولې نه چې دی دا 10,000 روپۍ 100 کسانو ته د 500 په شکل کې ورسوي یا 10 کسانو ته د 1000 په شکل کې ورسوي. بیا هم د ډېرو خلکو ته خیر رسول غواړي، 50 کسانو ته 200 ورکړي، او که بیا هم غواړي نو 100 کسانو ته د 100 روپۍ ورکړي. هغې به پرې د خپل ضرورت، د خپل حاجت، د خپل اندازې څه د یوې ورځې مالګه مرچکې ځان ته پیدا کړي. باقي دا ډېر افسوسناکه خبره ده او دا ډېره شرمناکه خبره ده. او د کار خبره چې هغه زه کول غواړم هغه دا ده چې د 400 داسې مخور خلک، د 400 داسې افیشنټ خلک، د 400 داسې خواږه خلک، جبور خلک چې هغه استعداد خدای ورکړی د ژبې د بیان د کنوینس کولو صلاحیت خدای ورکړی، هغه پسې ورشي او دا معمولي خبرې ورته په وضاحت، صراحت، کراحت باندې وکړي چې وروره دا کار دی غلط دی. نو دا به ډېر زیات ښه یعنې یو معمولي غوندې دی پوه کړي چې ګوره د دې دا ته خیر رسې، دا ته تالیف قلب دی، ستا زړه مطمئن کېږي، دا ته تسکین میلاویږي، ته ښه کار کې. خو که دا دې په دې طریقه وکړه نو دا به ډېر زیات مؤثر وي او دا به د خلکو په خیر تمام شي او ته به هم د دې غیر ضروري ستړو نه او د خلکو د کنځلو نه او د مازدیګري کې به خپل عبادت ته، تلاوت ته، کار خیر ته بل دسي او آرام ته به فارغ شي. او دا کار خیر چې کوم دی نو دا د کار خیر نه زیاته بېعزتي، بدنامي د هغه خلکو هم ده چې ته اوس کار خیر کوې او دا ستا هم ده. ولې چې په سوشل میډیا لاوې روان یو ډېرې عجیب و غریب او ډېرې بېرفته خبرې هم کوي، ډېر فضول مطلب لکه خبرو اندازو بیان ظاهره ده چې سړي روژه ماتي ته الله 20 منټه پاتې د هغه په اندازو بیان کې به څومره ترتیب وي، څومره به نظم وي، څومره به هغه مربوطي خبرې وکړی شي، څومره به هغه په یو سیکوینس کې خبرې وکړی شي، څومره به د هغه په بیان کې تاثیر پاتې وي. ځکه چې روژه ده نو روژه خو لکه انسان دا ګران عبادت خدای کړی، لکه دا خو زه هم پوهېږم، دا زه نه ویم، دا ته هم وې، دا د دې شاته په فلسفي هم دا ده چې دا انساني ژوند چې کوم دی هغه ریلایز کوي ورته چې انسان سخته، لوږه، تنده، د نفس سره مجاهده،
مقابله وغیره. نو دا ګران عبادت په چې دی په ځان باندې نورم ګرانۍ نیولې نه چې خلکو ته په اسانۍ باندې کیش ورکي، نغدي ورکي، نو یو خو به پکې ریاکاري نه راځي. او البته که چا کم خلک ورته ډونیشنز کوي نو هغوی ته دی موویز ورلېږلی شي چې ما وروره پلاني ایزي پیسه باندې. اوس تقریبا که د ډېرو غریبو خلکو سره ایزي پیسه نه وي نو په ګاونډ کې د یو کس سره ایزي پیسه نه وي، ایزي پیسه اکاونټ وي، هغه ته ته لیږلی شي. د دې ټول کار لړل تپل نه ته خلاصېدی شي او ډاکومنټ هم کېدی شي، یعنې ډاکومنټ راتلی شي. ایزي پیسه ټول نه لوی ډاکومنټ دی. ما ګاونډي ته ولېږه، یو غریب کس دی، ما آیډنټیفای کړه، ما ګاونډي ته ونه 200-500 روپۍ ولېږلې. بل اوس ما له چا ډونیشن راکړی دی چې هرک زما پیسې ایسه کړې، ما سره حساب کتاب کوي، زما سره یو ډاکومنټ را سره یو ډیجیټلي ویریفایډ او هغه ګاونډ کې خو څوک دروغ نشي ویلی چې ما لې راکړي دي او ګنې نه یې ورکړي دي چې ما ول ورکړي دي او هغه لې ورکړي ګنې هغه ووایي چې ما لې نه دي راکړي. دا امکان نه لري. دا خو داسې یو اسانه غوندې خبره ده. اخراجات به کم شي، زیات او ښه 10 روپو په ځای به 12 روپۍ خلکو ته ورسي، 15 به خلکو ته خیر ورسي. دی به هم په عزت پاتې شي، دی به هم د دې سپک کار نه، یو نامناسبه کار نه به ټیک لکه په عزت پاتې شي. او نور کار دی کوي، سوشل میډیا ده، دا د دې اختیار دی، د هغې تصویران، عکسونه یا څه چې دی اپیلونه خلکو ته کوي هغه دی کوي. په هغې کې زموږ څه کار دی؟ دی وایي زما فاونډیشن رجسټرډ دی، دا دی هغه دی. نو هغې کې زموږ کار نشته. موږ بنیادي کنسرن دی انساني کرامت دی، اول د ده دی، د ده خپل کرامت دی. او بل د کاري خیر دا کار دومره بدنامول نه دي پکار چې هغه موږ د ریاکارۍ او یا خلکو د کنځلو باعث وګرځو. یعنې د یو څوک د خیر کار کوي او بیا هم خلک ورته کنځلې کوي. ولې د هغه ځینې کارونه داسې چې هغه ډېر نامناسب وي، د هغه په خبرو کې داسې مربوط قسم څیزونه نه وي چې هغه سړی وستایي یا هغه کنوینسینګ وي، هغه خلکو ته ابلاغ وکړی شي. بنیادي خبره د ابلاغ هم په دغه روژې په مازدیګر ما ته، تا ته، بل ته، یو کامن نارمل غوندې ذهانت کس ته ووایه چې ته ابلاغ وکړه، هغه نشي کولی. هغه بیخي ګډې وډې ووایي، هغه به حیران دریانې چې زه کومه خبره د کوم ځای نه راونیسم. لهذا تاسو دا نامناسب کار دی. انسانان په کار ده چې لوږې تندې شته، فقر شته، غربت شته، بېوسي شته، د انکار نه کوو. خو د دې نه دی هم دی انکار نه کوي چې په ټولنه کې ګنې صرف دی د خیر کار کوي. الحمدلله ډېر خلک دي چې هغه د پردې شاته، هغه د سکرین نه اخوا، یعنی انسان، مسلمان، پښتون، نارمل انسان ولې به د خیر کار نه کوي؟ په روژه کې، په بوزه کې، په اختر کې هر انسان یو ذهانت لري، هر انسان یو فکر لري، هر انسان د بل انسان په درد باندې چې انساني دردیږي. دې کې بیخي دویمه خبره نشته او هر څوک کوي د خپل وس دس مطابق نیکیانې. خو د هغې کلم دا مطلب نه دی د نیکي داسې انداز کې چې د یو لاس نه بل لاس خبر نه شي. دا فلسفي چې خلک دې غشي، یعنی کنوینس شي، راغب دي شي، هغه بیا یو ډېره ښه مهذبه طریقه کیدی شي چې یاره زموږ سالانه دا بودیجه وه، دا بجټ و او دا مو لکه اډټ دی، دا مو هغه بیلنس شیټ دی، دومره خلکو ته مو ورسول. نو د خلکو نومونه به یو اړخته شي، خو ستا بنیادي خبره چې کوم ده هغه به هولیسټک یا په هول سم کې به د هغې پریزنټیشن وشي. هغه بیا ټکنیکل خلک په دې خبرو باندې پوهېږي، څوک تنظیمونه چلوي باید هغه په دې وپوهېږي. زه هم په دې پوهېږم چې ما چا له خیرات زکات ورکړو نو هغه بیا ما ته مدونه بیا نه ښیي، خو بس کس به راته ښیي. پیرزا صاحب مننه، کمنټونو ته نشم راتلی، چې مې ورته ویلی ملګری مې هم راغی، بازار کې هم ستاسو د ټولو کور ودان خو پیرزاده صاحب او سعید الله خان صاحب غوښتنه مې دا ده چې کله 400 ملګري ورشي یا له 400 ملګري منشن کوي یا شریک یې کوي چې کم از کم که د خیر خبره تاسو ته ښکاري باید چې هغه زیات نه زیات شریک شي. کورم ودان د وخت راکول. الله ښه د آباد ساته کوم ملګرو باسط افغان صاحب ډېره مننه، ټولو ملګرو، اسماعیل خان ډېره مننه، ستاسو کمنټ لږ اوږد دی خو بهرحال ما ولوسته. اکرام خان ډېره زیاته مننه، ټولو، سعید الله خان ډېره مننه. وروسته کم څوک راځي د شریکولو درخواست کوم او اوس که چا شریک کړی د هغې ډېره مننه، چا چې کمنټونه وکړه، چا چې ملګری پاتې شو د هغې هم ډېره مننه. زما خوله وچه کېږي چې او دغه مازغه لړل ته بل چې دي هغه سم نه دي. نو الله م ښه د آباد او بریالي ساته، د لوی بخونکي او مهربانه خدای پامان. کورم ودان.